السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د بدلون چینل درنو لیدونکو ښه راغلی. درنو دوستانو، د الټرا پرو په نامه باندې یو نوی اکسچینج رامنځته شوی چې دوی غواړي خپل دغه اکسچینج لانچ کړي. نو د دې لپاره دوی $25 تاسو ته جایزه هم درکوي تر څو تاسو KYC بشپړه کړئ. وروسته بیا تاسو ته $25 جایزه درکوي. خو دا یو شرط لري، هغه د نن ورځې تر 5:30 بجې وروسته تاسو نشئ کولی چې په دې کې دغه جایزه کې ګډون وکړئ. مطلب تاسو به اوس اکاونټ جوړوئ، اکټیویشن به ورکوئ، وروسته چې کله تاسو KYC بشپړه کړله بیا تاسو ته $25 جایزه درکوي. نو دوستانو، د دې لپاره موږ څه وکړو چې تر څو دغه اکاونټ جوړ کړو. دوستانو، داسې لینک تاسو ته موجود دی، زه به تاسو ته په ډسکرپشن کې دا لینک واچوم. تاسو هغه ځای نه ډاونلوډ خلاص کړئ او یا په ټلګرام چینل ته راسئ. لاندې ټلګرام چینل لینک شته، هغه به تاسو خلاص کړئ او دغه لینک به تاسو ته موجود وي. نو دوستانو، دا لینک تاسو داسې راخلاص کړئ، داسې مو راخلاص کړئ، بیا هغه نه وروسته تاسو په چشم باندې راخلاص کړئ، اوپن په بل براوزر کې دلته راخلاصولی شئ او په ټلګرام کې هم دلته کار کولی شئ. نو دوستانو، زه راځم دلته اکاونټ پکې زر جوړوم، تاسو ته طریقه ښیم، ویډیو لنډوم. نو ملګرو، راځم تاسو ته ژر دا طریقه درښیم. نو دوستانو، تاسو به په دې لومړۍ خانه کې خپل نوم ورکړئ، د تذکرې موافق. دلته به خپل هیواد انتخاب کړئ، دلته به خپله یو فعاله شمېره ورکړئ، دلته به خپل یو ایمیل ادرس چې تاسو سره فعاله وي اوس په ټلیفون کې راخلاص وي هغه به ورکړئ. دلته به پاسورډ ورکړئ. په پاسورډ کې به تاسو یو شی په نظر کې ونیسئ، هغه دا چې یو به غټ توری ورکړئ د انګلیسي، بل به وړوکی توری ورکړئ او نور به انګلیسي عدد ورکړئ او آټ هشټاګ هغه علامې به ورکړئ. هغه نه وروسته به تاسو دلته ریفرل استعمال کړئ. زما ریفرل کوډ تاسو ته موجود دی، هغه به تاسو استعمال کړئ. دغه دی زما ریفرل کوډ. دې نه وروسته به تاسو دغه ټیک مار علامه ورته څنګه کوئ ورکړئ تر څو تاسو سره دا هغه پر وایسي کوم ټریمز یا هم د دوی کوم دغه چې دي هغه تاسو ځان سره مراعات کړئ. وروسته به تاسو په رجسټر باندې کلیک وکړئ او تاسو سره دا صفحه مخ ته ځي. نو دوستانو، دا د موږ سره خو دا صفحه اکاونټ جوړ شو. نو د دې لپاره چې اکاونټ فعال شي، د دې لپاره تاسو ته یو کوډ ځي. ستاسو جیمیل به راخلاص کړئ. جیمیل مو چې راخلاص کړئ داسې یو کوډ درته راځي، نوټیفیکیشن اکاونټ اکټیویشن راځي درته د الټرا پرو څخه. نو دا به تاسو څنګه وکړئ؟ صرف په دغه اکاونټ ویریفای اکاونټ باندې به کلیک وکړئ او په یو براوزر باندې به راخلاص کړئ. کله مو چې دا راخلاص کړئ دوستانو، تاسو لږ ورته انتظار شئ تر څو دا در سره اکټیویټ واخلي. نو دوستانو، کله چې تاسو په اکټیویټ باندې کلیک واخیست، هغه سره تاسو ته داسې صفحه راځي چې کله تاسو اکاونټ جوړ شو. اوس تاسو ته وایي تاسو خپل اکاونټ بیرته لاګین کړئ. نو دوستانو، که تاسو په ټلګرام کې راخلاص کړی وي او یا هم په کوم براوزر کې راخلاص کړی وي، فرق نه لري. په ټلګرام یا براوزر کې فرق نه لري، تاسو کولی شئ. نو دلته به تاسو خپل هغه ایمیل ورکړئ چې کوم تاسو دلته ورکړی و او دلته به هغه پاسورډ ورکړئ. دوستانو، ایمیل او پاسورډ خو موږ ورکړو، اوس به تاسو په دغه ځای باندې آی ایم ناټ روباټ په دې باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو، موږ سره دا څنګه سو فعال سو. تاسو به په لاګین باندې کلیک ورته وکړئ. په لاګین باندې مو چې کلیک وکړ، دا د زموږ اکاونټ په کامیابۍ سره راجستر شو. اوس به بیرته خپل جیمیل ته راسئ او شاته به لاړ شئ. دلته تاسو سره یو بل کوډ راځي، هغه به تاسو څنګه وکړئ؟ OTP کوډ تاسو ته راځي، هغه به تاسو د دې ځای نه کاپي کړئ. دوستانو، دا به تاسو د دې ځای نه داسې کاپي کړئ او دا به دې خواته راسئ. بیرته به دلته خپل هغه کوډ ورکړئ او دا به لاګین باندې کلیک وکړئ. دا مو چې لاګین کړ، دا ستاسو اکاونټ په کامیابۍ سره راخلاص. اوس نو دوستانو، دا اکاونټ موږ سره جوړ شو. نور تاسو کولی شئ په دې کې انوایټ وکړئ او ستاسو د ملګرو له لارې تاسو ته فری ارنینګ راځي. نو دغه طریقه ده دوستانو، په اسانۍ سره تاسو کولی شئ خپل اکاونټ پکې جوړ کړئ، ملګریو ته دعوت کړئ او دغه ستاسو ریفرل کوډ دی او دغه ایډنټي ویریفیکیشن چې دی دا تر اوسه نه دی شروع شوی، یعنې 5:30 بجې نه وروسته دا شروع کېږي. بیا تاسو کولی شئ چې دا وکړئ. 5:30 باندې د دې دغه ویریفیکیشن سټارټ کېږي، یعنې تاسو بیا $25 کولی شئ چې ویې باسئ، بیلانس یې کړئ او ویډرا یې کړئ. نو دوستانو، دا طریقه تر بیا ښه وختي شوې ده. الله په امان.